چې د الله سبحانه وتعالی رحم او شفقت او مهربانی په دې بنده باندې په دنیا کې چې دی د دې نه زیاته مهربانی او شفقت د الله سبحانه وتعالی په بنده باندې یاري چې کله د هغه ته مړ کېښودی شي. یو انسان یو مسلمان چې په دنیا کې ګرځي او د ده بدن کار کوي او بچي دي ورسره او ښځه ده او مال دی او ناسته پاسته ده او په ده باندې الله څومره مهربانه دی. وکان بالمؤمنین رحیما. چې کله دا انسان لاسونه یې کار پرېږدي، خپې یې کار پرېږدي، بدن یې کار پرېږدي، سترګې یې کار پرېږدي، هر څه ترې لاړ شي ختم شي، بچي یې پرېږدي په قبر کې، ښځه یې پرېږدي، مور پلار یې پرېږدي، نو بیا ستاسو څه ګمان دی چې هغه رب چې په ژوند کې په ده باندې مهربانه و نو د مرګ نه بعد په ده نه مهربانه. د الله نه ښایسته امیدونه او په الله باندې ښایسته ګمان. ما یو ملګري ته دا خبره کوله، د هغه والد صاحب وفات شوی نو ډېر زیات خفه و. ما ورته ویل ګوره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سپین ږیری الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورځي. یو سپین ږیری چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورځي او دا سپین ږیری ژوندی دی ګورې او بچي ورسره هم دي او هر څه دي. نو ما ستا څه خیال دی چې دا سپین ږیری دغه الله ته به دې قبر کې یوازې پرېږدو نو بیا به ورسره هغه څه معامله کوي چې کله دا سپین ږیری ژوندی و هغه ته الله سوچت کې هغه الله له حیا ورځي. نو چې دا سپین ږیری راولو دغه الله ته په قبر کې کېږدو یوازې او موږ ټول ته واپس راشو او د ده نه هر څه ختم شي، صرف اعمال د ده سره پاتې شي، نو هغه الله به ورسره بیا څه معامله کوي. په دې خبره انتهایي خوشحاله شو چې دا خبره او د سوچ خبره چې یو ژوندی سپین ږیری الله له حیا ورځي نو چې مړ سپین ږیری هغه ته قبر کې پروت او هېڅ پکې هم نه وي دغه شان پروت وي بدن، نو الله به ورسره بیا څنګه معامله کوي. نو د الله نه ښایسته امیدونه. زمونږ رب ډېر رحیم او کریم رب دی، ډېر کریم او رحیم رب دی، پراخه رحمتونه یې دي. او دا یو حدیث صرف یاد ساتئ ځان سره، زه خو په مخه ذهن کې راولم او ډېر ورته خوشحالېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله یو کتاب ولیکو او په هغه کتاب کې هر څه ولیکل چې څه د قیامته پورې به کېږي. په هغه کتاب کې یو خبره ده، هغه کتاب کوم ځای کې دی؟ وایي د الله سره د عرش په خوا کې. هغه کتاب کې وایي الله یو دا خبره لیکلې ده چې زما رحمت زورور دی زما په غضب باندې. په هغه کتاب کې یو دا خبره م الله لیکلې ده زما ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زورور شوی دی الله وایي زما په غضب باندې. دا خبره الله په هغه کتاب کې لیکلې ده او کتاب د الله سره دی. دا حدیث زه خپل ځاني کله داسې سړی او مؤمن په ځان بدګمانه کېږي. ګوره دا زما نه د نصیحت والی او زړه ته یې کوز کوي په ځان باندې بدګماني کول. څنګه بدګماني؟ یعنې چې زه ایمان مې داسې زورور نه دی، ګناهګار یم، کمزوری یم او الله برنه راضي که نه. همیشه دا قسمه خبرې ځان ته مخې ته راوستو او په بل باندې ښه ګمان کول. که دا دوه خبرې په تا کې وي که نه نو ډېر غټ سړی به درنه الله جوړ کړي. څه مطلب دی؟ په بل باندې ښه ګمان کول چې دا بل دیندار یې زما نه غوره دی. ځکه د سلفو دا طریقه وه چې ماشوم به یې ولیدو وایي دی زموږ نه غوره دی، ګناهونه یې کم دي، او چې د ځان نه به یې مشر ولیدو وایي دی زموږ نه غوره دی، نیکیان یې ډېرې دي. په هر حال کې ځان د ده نه کمزوری حساب دی. چې عمر یې د ده نه کم دی یعنې کشر دی مړه خوش قسمته دی، ګناهونه یې لږ کړي دي. که عمر یې زیات دی خوش قسمته دی، وایي ده به نیکیان یې ډېرې کړي. نو کله چې هم داسې حالات او دا خبرې زما مخې ته راشي به دا حدیث مې مخې ته راشي چې الله سره په کتاب کې دا خبره لیکلی شوې ده چې زما رحمت زورور دی په غضب باندې. سره د محنت او کوششه صرف په دې ته ډډه هم نه لګي ځکه چې ما لږ ست مخکې وي د الله نه به یېرېږم او د الله نه به امید هم ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه 2 ورځې مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدن کې